محصلین ورونو عمر رضی الله عنه یو ورځ مدینه منوره کې له خپل کور نه راووت او د جمعې ورځ وه. اراده یې وه چې د جمعې خطابت وکړي. کله چې مسجد نبوي ته نږدې راورسېد، اوس هم چې مسجد نبوي ته لاړ سي او مسجد نبوي کې یو د مخې طرف ته یوه کوټه ده، داسې دوه کرسۍ لري. دا د عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه کور. دلته چې راورسېد نو د عباس رضی الله عنه په کور کې دوه د چرګې بچانه لال کړي. موږ خپله پښتو کې ورته چرګوړي وایو، په فارسي کې ورته چوچای بچا، د چوچای مرغ. نو بچای مرغ یا چوچای مرغ دا یې لال کړي ول. نو په ناوه کې وینې راتویې سوې. عمر رضی الله عنه لاندې تر تېرېده نو هغه د عمر سي په کالیو راتویې سوې. عمر رضی الله عنه داسې د ناوې ته خیز ور واچو، د ناوه یې په مځکه وویستله. عمر رضی الله عنه بېرته کور ته تاو سو او کالي یې لاړ کور ته، کالي یې بدل کړل او غسل یې وکړو. بېرته راغی او په منبر د مسجد نبوي باندې کېناست. خطبه یې شروع کړه او د مانځه نه خلاص و. مخکې ورته عباس صاحب ناست ده، هلته ده ناوه لرې کړې. نو دا خو د رسول الله تره و چې ویلي ده، نو ویلي چې ما خو د ده ناوه لرې کړې. مونځ چې خلاص و د جمعې، په زرګونو صحابه او تابعین د مسجد نبوي کې ستا. نو عباس رضی الله عنه ته یې چې وکتل نو زړه ورغله. ورته ویلې وایي ما د تا ناوه لرې کړې، خو زه نه وم ملامت، پاس له وینې راتویې سوې کالي. نو هغه ورته ویلې وایي عمره امیر المؤمنینه، وي دا هغه ناوه ده چې رسول الله په خپل لاس کې ښودلې. هغه ناوه نه راوغورځوله. نو دومره حق ته تابع خلک وو. نو عباس صاحب ته وایي عباس صاحب هم له جګو کسانو نه و. ما چې تاسې ته مخکې ویلي وو 10 نفره صحابه و، ډېر د قد نه لوړ خلک ول. یکې عباس هم و عمر هم و، 10 کسانو کې. نو عمر رضی الله عنه کېناسته. عباس صاحب ته ویي ته دې ما په اوږو وخېزېږه، زه به دې داسې جګ کړمه ناوه کېږده. صحابه راځي ته امیر المؤمنین دا کار مونږ کوو. تابعین راځي عمر صاحب ورته ویلې نه دا کار ما کړی ده. ټول رعیت ولاړ ده، د عمر صاحب په اوږو باندې عباس صاحب وخته ناوه یې هلته کېښودله. عمره تواضع عاجزي وه پکې. د حدیث په مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله کې سته